کله چې د یو جاري کار په اړه باندې خبره کوو او وخت ورسره یادو، لکه مثال موږ وایو هغه د 5 کالو نه دلته کار کوي، نو بیا به موږ د سبجیکټ نه بعد has been یا have been auxiliary راوړو. has been به هله راوړو چې کله موږ سره فاعل سبجیکټ چې دی هغه موږ سره واحد غایب وي، لکه وایو هغه د 5 کالو نه دلته کار کوي، نو وایو به he has been working here، هغه دلته کار کوي for 5 years، د 5 کالو نه، هغه د 5 کالو نه دلته کار کوي. خو که واحد غایب نه علاوه باقی سبجیکټ راشي لکه I we you متکلم حاضر، نو بیا به مونږ چې د have been راوړو، لکه وایو زه د 5 کالو نه دلته کار کوم، نو وایم به I have been working here for 5 years، زه د 5 کالو نه دلته کار کوم. او که تیره زمانه یادو، لکه هغه د 5 کالو نه دلته کار کولو، یعنی تیره زمانه کې، نو بیا به had been راوړو he had been working here for 5 years. او که وایو چې ما کولو نو had been، ټولو سره had been په تیره زمانه کې I had been working here for 5 years، ما د 5 کالو نه دلته کار کولو. ویډیو لایک کړئ، نورو درسونو لپاره مونږ فالو کړئ. ډیره